اسلامي امارت کله یو خوا د هیواد د اساسي پروژو په تطبیق کار پیل کړی ورسره سم د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره هم هڅې پیل کړې دي دا چارې د پولیتخنیک پوهنتون له مسلکي کادرونو پرته نشي کېدلی تاسو د دې برخو مسلکي کادرونه یاستئ او تاسو ته په دې برخه کې ډېره اړتیا ده په ټولو هغه قراردادونو کې چې د قانونو د استخراج او یا لویو پروژو د تطبیق لپاره کار کیږي زموږ لومړی ټینګار دا وي چې باید له افغان کادرونو او ظرفیتونو څخه پکې استفاده وشي دا نشي کېدی چې زموږ کادرونه دلته بیکاره ګرځي او شرکتونه له بهر څخه خلک راولي زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ځوانان او کادرونه دې په خپله برخه کې د هیواد او خلکو لپاره کار وکړي موږ او تاسو په ګډه کولی شو چې هیواد له نورو نړۍ سره سیال کړو اسلامي امارت د هیچ چا فرمایش او فشار ته نه تسلیمیږي بلکې خپلو علمي کادرونو او مسلکي ظرفیتونو ته ارزښت ورکوي او علمي بنسټونه او محترم استادان دې د هیواد بچیانو ته د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې سالمه روزنه ورکړي افغانستان لوستو او هیواد ته په ژمنو کسانو باندې آبادیږي نن ستاسو لپاره دا فرصت برابر دی چې نظام ملاتړ کوي هر ډول سهولتونه درته برابروي او له حل ابتکار څخه مو حمایت کوي اسلامي امارت په دې کار کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ فقر او لوږې کچه راټیټه کړي او دا هدف زموږ او ستاسو په ګډو هڅو لاسته راځي موږ په دې باور یو چې افغانستان د سیمې د اتصال نقطه ده سترې سیمه ییزې پروژې کاسازر ټاپي او د سیمې ترانزیت د افغانستان له شتون څخه پرته ناممکن دی موږ غواړو چې دغه پروژې عملي شي